سلامونه خوږو لیدونکو، تمه ده تاسې ټول به روغ اوسئ. نن درته مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. طالبان وایي نړیواله ټولنه دې خپلې مرستې له موږ سره همغږي کړي. په داسې حال کې چې نږدې راتلونکي کې افغانستان لپاره د مرستو جلبولو په نیت جنیوا کنفرانس جوړیږي. وسلوال طالبان وایي نړیواله ټولنه دې له افغانستان سره د دوی په همغږۍ مالي مرستې وکړي. د وسلوالو طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د ولس هوساینه د دوی موخه ده او افغانان اوس په دې حساسو شرایطو کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په خبره په تیره کې ثابته شوې چې د نړیوالو مرستې په کابل کې د څو ځانګړو کسانو جیبونو ته ځي او ولس ترې محروم دي. نو له همدې امله نړیواله ټولنې ته پکار ده چې له دوی سره په همغږۍ خپلې مالي مرستې وکړي. طالبانو ویلي نړیوالو ته د مرستو او اقتصادي همکاریو زمینه برابروي او دوی ژمن دي چې دغه مرستې په اړینو مواردو کې په پوره شفافیت ولګول شي. طالبان داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې اروپایي ټولنې ویلي و چې د سولې خبرو کې پایلې ته د نه رسیدو له امله طالبانو په جنیوا کنفرانس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی دی.